چا خبره کړې نه جینۍ سره مټې ژاړو راتېشه کنه بله لمې درنه چاو دی د قرمه ځان پسې دې لکه د خانانو د سپو روان کړی یم او واده مو قراله نه راکې پکې ونیسه کنه چاته ما ته داسې مه وایه چې چاته ظالمه ګوره په دې ګوره زه سړي سپېمو ته وردانګمه لرې شه مړې زما دا له بملا باندې دومره دل دی د کاڼي دل را باندې راغلی لمې شین شو خدای دغه باندې د بادګولۍ دل راولي خدای پاکه د بادګولۍ دل په بېګاره شپې کې راولي چې بس خلک مري او دی نه مري امین سره ستا نه ته صرف ما ته ده ووایه یوازې د واده دا روجې ما خوړلي دي چې زه به ستا د هر کور کار کومه نو څه به کې ما دومره ګټلې دي چې والله چې دا غونډکلی هم نشي ختمولی ما ته معلومې که نه ویم 2.5 لکه روپۍ مې له قربانۍ راخېستې نو ته تېدې ورخلاصېدې څنګه وي نو تا وکړه که ما وکړه ودې کړه خو د نوم دې وکړه که نه بچې ثواب ګټل ډېر اسان کار دی خو ځان سره هلته وړل ګران کار دی اوچت که شابه نن سبا ټولې چې کوم دی دا د نوم دي ښه نن سبا پکې دا نشته چې نو ستا په دې باندې کول دې خو ظالمو ما 3.5 روپۍ ورکړې چت کړه یو ورځ بچې تماچه به رالمه چاته تا ته ویم که نه زه به تا پسې تمانچه رالم زه به تا ولم زه به تا ولم خو یارېږم ویم د خدای مسلمان ډس کول ډېر اسان کار دی وګوره بیا به جیل ته ځې جیل ته ښه د جیل نه هم نه یارېږم نو چې نه نو ډز وکړه که نه څه نه یارېږي زه د دغه نه یارېږم د یوسف جان د انټرویو نه یارېږم بیا به سهار راغلی او میک مې راله خولې ته نیولی چې ماما خو تا سره ډېر ښه و ماما خو تا سره ډېر ښه و لکه هغه بره ذات نه یارېږي د یوسف جان نه یارېږي ولې ته نه یارېږم اول خو د هغه نه یارېږم ځکه خو دې مړ کوم هم نه که نه هر پکې راوله شابه کیسې ډېرې نه مه کوه هغه مور مړه هغه مور پسې دله څه ویلي والله ته به مور پسې څه ویل نو د څه بدله دا سر خو چقومه ښه ډېر صبر مې درته وکړو او ته دا څه ووایه که نه ښه شابه په وګوره راځه په وګوره شابه راوله میرات شه خبر کولو که کنه دی لاور بند کړی دی بھئی اچوکے بیبی ور کولو کیا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام هر کله راشي زړګیه هر کله راشي ما تی لوګړې کس پیله د خلاص دي ځان به درته لوګې کړم الله دې خوشحاله کړه دا ستا خپله مینه ده څنګه یې الله دې خوشحاله کړه راځه څنګه یې ښه تا ولې ولې بند کړو الا ور دی ولې بند کړو دومره ګراني د نن راته چا ویل پټرول بیا وای ګران چې 300 واوړېده خلک جوماتونو کې پیزار نه پرېږدي بار مې چیلې تړلې وه هغه هم رانه چا په مخه کړې وه واړو ته دې خدای ښه وکړي ما ته اواز وکړو څنګه یې خیر دې کېنه خوشحاله شي څنګه یې لورې یم به ستاسو ښه یې راځې نه راغلي څه وکړم زما هغه رور تللی تبلیغ له او ما چې هغه راشي نو زه به مبارکۍ له ورشم او دواګانې به م ترې والم پته نشته چې په تبلیغ په بانې بل واده کړی کو څنګه تاسو هم پسې غوږ ښکر نه ډکوئ بل نو موږ ورسره څه رابطه ورسره پسې وکړو موبایل ورسره نشته نور څه نشته نه څه وکړو او ته به صرف هغه نه راځې زما تپوس نه شي کولی دا نو ملبانه به مې جوړه کړي داسې خو داسې خو چې چا لاړ شي بیا هر سړي تندی داسې کړی وي په څه پسې راله پخوانی وخت خو نه دی چې بې تپوسه به خلک تله اوس خو ما ته راځه زما د زړه د کور دروازې تا ته اني ټایم کلو دي الله دې خوشحاله کړه دا دروازې اغزوي مې وانوري دا دروازې چې کوم دی دا زما رور ته کولاو که د زړه هغه ته خو کلو دي خو کم دي نو ښکاري نه څه شو چېرته تللی بار به ګرځي چېرته ښکار به کوي د هغه خو نور څه کار دی څنګه رالې بس راغلی ومه نو ولې شړې مې څه نه زه خو خوشحاله یم دا د 3 کیلو مې وزن چې واشو ما ویلې چې دا کارغان څنګه چغې وي ته را روانه وې خوشحاله شي مهرباني ما وایي تاسو نه راځئ
داسې چل دی چې زما سنټر کې د ټول سبا افتتاح دی که نه د ټولو جینکو میاندې څوک مشران به راځي نو زما خو به ستا ته پته د مور مې شته نه او بل مې په چا داسې زړه نه خېږي نو بس ما وی زما ته مشرې اله جړاګانې مه کوه پیغله جینۍ بدې ښکارې خو موږ یې کوو عمرم خوړلی پړم سوري دي ته پسې پسې ژاړې بریا بیا زما په مخ کې ونه ژاړې زما زړه د غوښې جدا کړي دا ته څه کوې جینۍ هم ستاسو مه ژاړئ چې مې زړه راډک شو مور مې رایاده شوې سبا به یې څنګه خوند کو چې زما مور ما سره جفته ولاړه وایي زه دې مور یم که نه بس په دې وجه تا پسې خو راملم که نه ګینې محله خو د ښځو د ټول نه ډکه وه الله دې ښه ده که ګوره جړاګانې ونه کړې او چې دې کور ته رالې خلاصې تړۍ بیا ګرځه ابۍ دې شته ته څه کې څه دله رالم بس ناوړ څومره راله ته کښېنه د سوچ څه مې دله ساتلي هغه دله رالم اوبهګانې در باندې نسکم چې خېټې نه مړې بیبي تاسو تکلیف مه کوئ که نه ولې نه دې کې د تکلیف څه زما خو بچی خیال شي الله که راکوره راشي که نه یا الله تی ډایرکټ راځن لږ څنګه خوند به وکړي دا چې ښځه خو داسې خان دې به راپورې نه ساده ښځه یم په لیټونو ملیټونو چلونه ماله نه راځي بھئی دا څه کوئ خیر دې ما په 3 ورځې وشوې چې د خوراکور نه کله په یو چوړه منډم کله په بل چوړه خو خامار دی هغه خو څه پرېږدي نه مړې مورې دا تاسې کې مه کوه که نه الله خیر دی هغه له به دې ورکړې وي که نه ای با هغه په خپلو غوښو هم پای دی او ته کمزورې کېږې ورځ ته ورځ اچھا مه کوئ دا تکلیف مه کوئ او بخورم تاسو دا واخلئ زه خبر له راغلم خوشحاله شي الله دا چې هغه راشي بس داسې شوه چې مه وخوړې الله د اوس دی دومره پاک دی یا الله خیر دا رشته وکړي زه به ترې خلاص یم یو به څه به مینه ای بیبي چې هغه راشي ګورې دا هغې داسې کړې وه ښه داسې زه وم ماما څه چې مې د رشته وشوه چې موږ که به راغی نسوار به یې وتوکل ما به هغه د نسوارو ګیټ کې یوه میاشت ساتلي وو ما دا د هغه د خولې دي ته به ښه شان دی خوشحالې شي وایي که نه څنګه کار مار دی لوکمه نه کار به زه جارو کولو هغه مې وکړو او اوبه به هغه هلک بیا راډکې کړي بس تا باندې خو د کار ځای نشته نو ما وی کو چېرته خیر دی او بیا د خیره کې بیا د خپل کور دی او اوس خو مېلمنی اوس در باندې نه کوم ښځه بیبي خامخا به راځي صحیح ده ټول مشرانې به راځي ته زما مشرې او بس خامخا به راځي درځم به خامخا ستا دپاره خو زه هر ځای ته ځم خو تا باندې څه ناوخته دی کښېنه ډوډۍ به راڅه نه ځم هغه بل الله په کښه رخته کې راغلی به یې زخر به غواړي الله ښځه خیرې مه کوه ورور دې دی داسې ټول دي دا یوه دا به ستا د زړه دپاره کېدم هغه له تا پکې نښه کړې او زه دا دې ته ویسه کور به یې وخورې مړې بیبي تاسو هسې تکلیف کوئ نه زما به سود وشي او ما خو ویل چې خدایه د سود څوک راولي چې زه ورسره مشغوله شم خوشحاله شي الله دې زه هغه ته به مړې به راغلې کینې ناسته به هماغه له به چېرته کټوې مټوې غم کومه هغه بس دغه چغې سورې وهي کور مالت خلک را باندې ټول بیا ودرېږي دا سړي ټول داسې بې شرمه دي د ټک نه دي او کور کې چغې راوالي چې ګینې ما خو دا کور داسې ډک کړی دی راواچوئ ځان ورته مسم و کور ګاونډ به درپسې خاندي مړې بس څه وکړمه ما بس نوره خو پوهېږي که نه زه درځم ما دې ورور ته وینا کړې زه درځم پوهېږم دا وخت په ما دعا سلام وایي لاړم سلام علیکم الله دې خوشحاله خامخا راشي صحیح ده زه به دې انتظار کوم خو څوک په لاره ټوخی بوخی کوي شاته پسې مه ګوره سیخ ځه ګورې نه مړې زه پروا نه کوم سپو کار څه دی غپېده او کور کې خوشي ور بند ساته خوشحاله شي زه ځان ته چې ور بند کې لاړم سلام علیکم دا په امان سلام علیکم سلام علیکم ور بند ساته دا خو داسې پښتانه نه دي دوی خو اوس هغه سرو کې قتل نشته دی ډایرکټ کور ته اوس راننوځي چې بورقه واچوم مخ پټ کړم بیا مې پوندو ته ګوري داسې خلک دی تا به څوک څنګه پرېږدي بچه که مزه مزه ده لکه ډېر خوند کې
داسې د ګل په شان جینۍ ده ګوره کوي او کوکۍ به پکې نه کې بس چې صرف ښه راته وکړي دا شکر وبه یاره نظم تا سره نظم ولې هلکه دا اوس څه دي نو ته ما پسې دا خلک خنده ده کړي دا خلک تا ته ما یو څلوېښت پېرې ویلي چې د خدای مسلمان پښتانه دا مخ پټوه مخ دې ګرمۍ ته ګوره اوس به درته اټ پیل شم ساه به مې بنده شي ما ته څوک څه ګوري زه خوا چې ګړوند یم راځه لکه اوس هغه ستر متر دې ختم کو 70 په دې عمر کې خلک 70 نه کوي هر یو سړی ابۍ او بیبي وایي پیغله خو ډېر ښه ده یو خبره ته کومه هغوی ځای ته خو ځو ګوره داسې ورته ونه ستا د خولې خو ګوره ګوډې وډې خبرې وځي زه هم ته دغه بیماره نه یم چې زه د دې دماغ اپریشن دلته وکړم ولې ما څه ګډوډ وي داسې ورته ونه چې ګوره دلی کوم ګوره ښه ټیک ده پیدا مې خوره زوی دی ما ورته ځان زوی که ګوره ښه بس بېغمه شه صحیح ده زه به ورته ویم چې هغه مې رور دی او دا مې زوی دی او که ویم د خدای مسلمان ویم زمونږ د مشرانو هغه متل دي وایي مار خوړلی چې دی هغه د پړي نه هم بیا یارېږي ګوره یو ځل دې خصوص دوکه کړی یم ګوره ښه د هغې بۍ نه لږ تنګ وم اوس پې جهنم ځئ واو دا دې صحیح ویلې زه ورته تا خیم هم نه کو تې ولیدې د قیامت په ورځ هم ښه نه کوي تا ځان ته کتلي غور باندې په شیشه کې زه خو لیونی نیم چې تا ورته یادوم او که نه هلته تم سمه د ګلونو ښاپېری که نه ځان ته دې کتلي دي بس زمونږ پلار د رنګه تورو ابۍ مې ښه تکه سپینه وه او زاغۍ ته شوې ما ته پلار ته ورشا خبره ده که نه زمونږ د مشرانو هغه متل یو سړی چې بل ته ګوته نیسي نو څلور ځان ته راتاویږي په خپله د نسم د تیکو سیخ جوړ کړی وې ظالمې غلی کښېنه تخم په املوکو تول کې تلی وي بیا دې ډېر ټر ټر کول سړي درته د املوکو تول کې راغلی والله کو دې پرېږدم او چکونه یې ته نه ووایم ته اوس ما ته ده ووایه که نه چې ته زما عزت پسې ګرځې خو بې عزتۍ پسې په لاره به څه مشغولتیا خو کوو نو دلته څوک دي څوک یې اوري راځه د خدای مسلمان چانې به دلته راوالې ښځه صحیح دی خو دوا کو چې دا رشته به وشي ښه صحیح دی انشاءالله الله هلکه دغه بره پټۍ وې واړوه دا 2 جریبه جوار پکې سلام علیکم بیبي وعلیکم سلام مرچکي ورور ستړی سلام علیکم دا بیا کوم خوا روان شوی په دې ګرمۍ کې ووایم ورته ورته ووایم خو د خدای سم سوری ده نه تا نه خو دا خو د کور سړی دی تا نه خو موږ خبره نه پټو وایه زه به د خیره رشتې پسې یو جینۍ مې لیدلې ډېر بس پاتې شوه که نه چې دې ته دې ووایي رشته پاتې شوه نو دا خو زموږ د کور د مین سړی دی ولې بیا ورانوي هلک دا خو د خدای تعالی ګڼکت دی نو اوس به وایي چې په توره جامه دې ولې سپین داغ ولګوم دنه خو چېرته د خیر کار نه کېږي بل اوس دوشي نه کم کار کړی دی د محمد شریف ماما د دوی واده جنډ تلو او د شاتو مچیو پسې راپاره کړی نو ما پسې په ګیله رالو وروره هغه مچۍ چې کومې دي که نه هغه د چین نه راغلی وي دا خو ذمهوار زه نه یم ولې مچۍ ته زه چین نه د جاپان نه راغلی وي الله وروره نو ته په دې عمر کې د وړو کارونه کوې نو خلک به څنګه رشته راکړي ته د ده دپاره رشته غواړې پردی لور خور پرې شرمېدله څوک رشته ورکوي چې ځو راځه زه خپل کار کوم وروره بسي به ته په خوله لاس کېده 2 ورځې د ګیس په خېټه کې وساته په 3 ورځ بیا رشته راکړې صرف 2 ورځې ناکام راڅوه که چاته څه ونه ناکام به وکړم بیبي ما تاسو سره کوم ناکام وکړه که نه داسې به خپل رور هم درته ونه کړي نن سبا تا سره خدای پاک ناکام کوي مونځ او دستې نشته دی او په دنیا کې بیا هم پرېښی شکر وباسه یاره دا دې ښه خبره وکړه خو څوک هر سړی په دې لالچ او په در کې نه سبا چې اساني که نه خپل رور دې پخه نه راځي د خدای مسلمانه رشتې جوړولو والا چې کوم دي که نه هغه کسان چې کوم دي که نه الله بیا پړ څوکه جنت ته بوځي او ته خلکو له رښتین وارې د خدای ظالمه جهنم دی نشي زما رور دی ولې بیا ورانوي د الله بنده چې خبره ورانه شي نو مرچکي خان پسې ټول دا خلک راشي وي راشه او زه خو غم لړلی بیا هم دا خبره راله سمه بس الله دې خوشحاله کړه الله دې نه بیا د خیره مټۍ به کور ته دا ته مې خورې ووایې خو ګورې قلارې کښېنه بیا به پې شرمېږې دې رول لرې ګوره ذمهوارۍ نه ځان وباسم ما ته پته ده چې ګونګټ لی خلک ورکوي خو دلی نه ورشه خو ما درته ووایې نو بیا به پې شرمېږې السلام علیکم ورېږه هلکه خپو کې دي چیلې ډوکې دې خپې دې راله ماتې کړې راځه که نه په قلاره ده زمونږ د مشرانو هغه متل دی چې سار وختي دې بچا نظر ولګېده که نه سر او تندې به دې نه لګي خلک چې ته منګزاره سړي باندې نظر واچي نو دا موږ په دې باندې نظر واچو دا ګناه ده دا پالونه مه نیسه په دې کې ډېره سخته ګناه ده دا خو د هندوانو کار دی توره پیشو مې مخې ته تېره شوه اسلام کې دا خبرې نشته راشه خو ته ودېږي تا دې د اختر په سر په جومات کې لیدلی دي ته خو په کور کې ناست یې که نه د دې نه خو ځان نه خبرې که نه ولې مې نه دی لیدلی نرو وریجو له ورشي ویې خوري او راوځي نو خیرات خور دی که نه راځه ښځه صحیح د باس مه کوراله ما خو وی زه به نن سنټر ته لاړه شم خو زړه مې وایي چې سنټر ته نه ځم بنجاري ماما خواله ځم پرون هم راته
بدرې تور خبره کړې وي هغه داسې تعویضونه کوي او داسې ساختونه کوي نو وړه خو مې غواړي چې بس لاړه شم او سخت تعویض مې پرې وکړي او چې دې د کاکا زویله خو زه دا ساختونه تعویضونه ورکم که نه دا به زما دا نوم بدل کړي دا خو زما نه ډېر نفرتونه کوي که نه خو ته ما پېژنې او که نه پېژنې زما نوم هم نازکه دی نازکه السلام علیکم وعلیکم سلام بنجاري ماما څنګه یې خیر دی اوه بچه څه ارمان دی نوم مې بنجاري دی او کار مې سمدستي دی بنجاري ماما زما په زړه خو ډېر څه دي خو بس تا له ډېره په فریاد راغلم کارونه خدای کې انسان یې بانوي وایه بچیا لاول خو به درته د ورور د کور فریاد وکړم ها چې مور مې مړه ده او پلار مې په تبلیغ کې ګرځي ها اوړه مې ډېر ستړی دی ورور مې په لوپرو په جوارګرتوب روغته دی نشي تماشې کوي کور ته کور نه وي ما ته خور نه وي زه ځم ماما سنټر هر یو شي ته ځم خپل کار روزګار کوم خو بس خدای به د بچې ټول ارمانونه برابر کي ورور به دې خدای پاک سم کي کارونه به د بچې ټول خدای سموي خو نور چې مې پړسې دي هر څه به خدای پاک کوي ویم چې هغه ووایم او که نه بس ووایه که نه بچې ته خو ما بچې ووایه زما د تره زوی خوښ دی په ورکوټوالي زما رشته هم شوې ده خو هغه بهر تلو بهر نه چې راغلی له 100 روپۍ ورسره راغلی دي اوس هغه زما د رشتې نه انکار کوي او زه یم چې زما په دې پاکه لمن باندې دا تهمت ونه لګي دا داغ ونه لګي حق الله هر څه به د خدای پاک سم کي بچې وایه زه ویم چې دنه نه بس دا د پیسو نشې د زړه او د مزغو نه دا وځي او ما سره خپل مینه محبت شروع کی او ما ته خپله چنخلو هر څه به دې کېږي خو پیسې به دې پرې لګي ته د پیسو فکر مه کوه او که نه پیسې به دې پرې لګي ټول کار د پیسو دی زه سنټر ته ځم له 100 روپۍ ګټم ته به د پیسو نه پاتې کېږي چې زما کار ټیک ته د رور دې نوم څه دی زما د رور نوم هغه پرېږده هغه روک هغه لراله څه مه کوه ها خو نادان لراله وکړه د هغه څه نوم دی نادان نوم یې دی نادان نوم یې دی ته به داسې وکړې بچې جی په حکم د خدای دا خو به دا ګولۍ والې دا به وله ورکې او دې کې چیني دي دم کړې دا به په حکم د خدای کولر کې واچې او ټول یې به په اوس کې خدای پاک په سم دم کې ستا دړه ارمانونه به خدای پاک برابر کړي بچې زما رشتې ته خو بغاړه انشاءالله 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 او ځه الله دې مړ شه بچې اوس پرې له شکرانه درکوم شکرانه به راکړې خو ډېره ګورې نه چې کار مې وشي چې بیا تاسو څومره غواړئ هغه به درله ټیک ته درکوم خدای دې خوشحاله کړه بچې دا ځان سره کې دا خو 500 روپۍ دي بس کارو شو ځه بچې ځه الله دې زما مړ کار وشي تاسو به زه په پیسو نه خبر ځه بچې الله دې مړ شه ځه بیا ځه په ځه دعا خدای کوئ. دې مه بدرنګه وه تور سرې ځه بچې ځه السلام علیکم ځه الله دې مړ شه Bebe! Bebe! Lovja! Aja kena Bebe? ستړی مشي بچې ایمان نصیب کا څنګه راغلی وي دا خلک څه پته ونه لګېده ته وګوره څلورمه ورځ یې ده چې غیب دی او د سکول بستې ته جړاګانې کومه Bebe! بس دغه ژوینه دې اوس لاس وینځه ولې ته لاس وینځه د زوی نه څوک لاس وینځي دا څه لیونی شوې ګاډې واډې وې Bebe بس خبر را باندې مه کوه یا الله خیر خبره کوه خوله مه جوه په دې ډېر لاس کې چې خبره څه وکړم یا الله خیر یا الله زولۍ کې مې خیر راواچې قمقلې بلا خبره زر کوه اوس په اټ پیل شم Bebe! هغه نیاز بیزوي هغه شرم یې وټپو چې په ټول عمر کې به پات نه شي بیا یې چا نه غلا کړې چا خبره کړې نه جینۍ سره مټیج لاړو Bebe! 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 Bebe!